بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتعل أحدكم فليبدأ باليمنى، وإذا نزع فليبدأ بالشمال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کتاب ریاض صالحین 99 نمبر باب شروع. بابو په باره د دې کې چې د عزت په شیانو کې ښي طرف دا مخکېوالی سنت رقه ده. په دې باب کې 4 نمبر حدیث دی. ابي هريره رضی الله عنه روایت دی چې یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: اذا انتعل احدكم فليبدأ باليمنى. کله چې په تاسو کې یو کس پیزار دا اچي نو ښي طرف باندې د شروع کی خپو ته دی د ښي طرف پیزار د اول واچي. واذا نزع فليبدأ بالشمال. او کله چې پیزار څوک د خپو نه وباسي نو شروع دی د ګس طرف نه وکي، چپ لاس نه دی وکي، یعنی د چپ طرف پخی پیزار دا د اولو باسی د وستلو کی. لتكون اليمنى اولهما تنعل، یعنی دې د پاره چې خي طرف دا د پیزار پاچولو کی اولنې شي، واخرهما تنزع، او په وستلو کې دی د خي طرف دا رستنې شي. یعنی کله چې پیزار اچي نو سنت رقه دادا چې پاچولو کې خي طرف مخکې کوا، او کله چې بیزار وباسي، چپل وباسي، بوټان وباسي نو ګس طرف مخکې کوا او خي طرف رسته کوا. بل حدیث دی حفصه رضی الله عنها روایت دی چې یقینا ان رسول الله صلی الله علیه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه. لا اوس راځي ان شاء الله. دته یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم عادت مبارک داو چې خي طرف لاس دا به په خوراک کې مخکې کو، پسکا کې به مخکې کو، او د جامو په غستلو کې به مخکې کو. خي طرف لاس یعنی کمیس اچي نو خي طرف اول اچوا، پرتوک اچي نو خي طرف اول اچوا. ويجعل يساره لما سوى ذلك. او نبی صلی الله علیه وسلم به چپ طرف ګس طرف او چپ طرف به ما سوا په نور کارونو کې مخکې کو. یعنی کله چې ته کمیس وباسي اول چپ لاس داول وباسا، کله چې پرتوک دغه شان ته وباسي یا کپړې بدلې نو د چپ طرف په خي پایسه چې دا هغه اول وباسا. واغستلو کې د خي طرف پایسه او د خي طرف په خي پایسه دا مخکې کوا. دا بل حدیث ته ابي هريره فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال: یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی: اذا لبثتم واذا توضأتم فابدأوا بأيامنكم. اے مومنانو مسلمانانو، کله چې تاسو لباس جامې اچوي، کله تاسو اودس کوي نو شروع وکي په خي طرفونو باندې. لباس چې اچي خي طرف اچو، مخکې مو ویله کمیس اچي خي طرف نستونه ولا چوا، پرتوګا چې د خي طرف دغه شان د پایسا ول هغه دغه شان ته چوا. دا حدیث دی. اوم نمبر حدیث دی. انس هم فرمای ان رسول الله صلی الله علیه وسلم اتى منا. یقینا رسول الله صلی الله علیه وسلم د منا مقام تراغه په حجۃ الوداع کې. فاتى الجمره فرماها. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم جمرة العقبة الكبرى دغه تراغه واغه ویشتو. غټ شیطانی په لسم د ذل حجې باندې چې د غټ اختر او د لوی اختر ورځ ده نو غټ شیطانی ویشتو. ثم اتى منزله. به نبی صلی الله علیه وسلم خپل ځای ته راغی به منا په منا کې. ونحر اول ته دغه شانته اوخانې الاړ کړه او قرباني الاړ کړه. منا چې دا د مکی شرق طرف ته واقع ده، لمر راختلو طرف ته، او دا د عرفی غر او د مکی مسجد حرام په منځ کې دا مقام دی. تقریبا د مسجد حرام نه 6 کیلومتره
دا اندازتن دغه شان ته په هغې کې پروت دی. نو د الله پیغمبر دغه شان ته کله چې شیطان ویشتو او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم مینا ته راغی نو مینا کې به حاجي صاحب دغه شان ته هغه به هلته حلاله کم کوي او دغه شان د خپل ویښتان هم خري. نو د الله پیغمبر دغه شان ته اوښان هلته حلاله کړه. تقریبا 100 اوښان د الله پیغمبر ځان سره بوتلي صلی الله علیه وسلم. او په دې 100 اوښانو کې د الله پیغمبر 3 اوښان د خپل عمر مطابق دی په خپل لاس باندې حلال کړو نحر یې کړو. او به باقي د اوښانو حلاله کې هغې علي زموږ ته حکم وکړو. روایت د مسلم کې راځي چې علي زموږ ته حکم وکړو دا نور باقي ته حلال کا. ثم قال الحلاق بیا د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم نایي ته وویله خذ واشار الى جانبه الایمن ثم الایسر. بیا نایي ته حکم وکړو چې یو اشاره ورته وکړه چې زما دا د ښي طرف د سر ویښتان چې دي دا دغه شان ته دا اول شروع په دې باندې وکړه دا راله وخرېوه. ثم الایسر بیا د الله پیغمبر ته اشاره وکړه دا ګس طرف بیا وخرېوه. ثم جعل یعطیه الناس بیا نبی اسلام شروع شو د خپل ویښتان خلکو له ورکول د تبرک دپاره. دا روایت د متفقون علیه دی. بل روایت کې راځي ولما رمى الجمره کله چې نبی صلی الله علیه وسلم شیطان ویشتو ونحر نسکه وحلق او د الله پیغمبر دغه شان ته خپله قرباني حلاله کړه او سر یې وخرو. ناول الحلاق شقه الایمن فحلقه. نو نایي ته اشاره وکړه چې د هغې د سر ښي طرف ویښتان دا څه کي دا دغه شان ته وخري. فحلقه نایوله د سر د ښي طرف ویښتان اول وخري. ثم دعا ابا طلحة الانصاري رضی الله عنه. بیا نبی صلی الله علیه وسلم ابو طلحه الانصاري رضی عنه دا صحابي راوغوښتو فاعطاه ایاه نو دا د ښي طرف ویښتان هغې ته ورکړل کوم چې نایي وله خریلي وو. ثم ناوله الشق الایسر بیا د الله پیغمبر نایي ته اشاره وکړه چې ما دا د چپ طرف ویښتان وخریوه. فقال نبی اسلام ته ویل احلق دا ویښتان ناله وخریوه دا د ګس طرفو. فحلقه نو نایي وله هغه وخریل. فاعطاه ابا طلحه نو هغې م ابو طلحه ته ورکړه. فقال د الله پیغمبر ورته وویله اقسمه بین الناس دا ویښتان د خلکو په میان کې تقسیم کا. یعنې د ابو طلحه چې دی رضی عنه دا د انس د مور دغه شان ته خاوند دی ام سلیم خاوند دی او انس دی د بل خاوند او مالک بن نضر نه. او د ام سلیم چې وه ناشنا زنانه و مخکې دې تاریخ موږ مختصر ویلی چې خپل نوم د دوی ملیکتو بنت ملحانو. او د ابو طلحه خپل نوم چې دی دغه شان ته دا زید بن سهل الانصاري دی دا د بني عدي د خاندان نه دی دا اوچت صحابي دی. نو نبی صلی الله علیه وسلم دغه شان ته ویښتان هغې ته ورکړل. په دې روایتونو کې اوله فایده دا ده چې دغه شان ته په خریلو کې هم مؤمن مسلمان دپاره سنت طریقه ده چې په خریلو کې هم ښي طرف اول دا وخورئ بیا ګس طرف وخورئ. ویښتان چې غوړی اول ښي طرف غوړوه ګیره غوړی اول ښي طرف غوړوه بیا ګس طرف دغه شان ته غوړوه. دا سنت عمل دا عبادت دی. ګمونځ چې کې دغه شان ته مخکې تېر شو مخکې روایتونو کې ګمونځ چې کې ښي طرف ویښتان د ښي طرف دغه شان ته سر حصه د ښي طرف د ګیرې حصه دا اول ګمونځ کوه او بیا دغه شان چپ طرف ګمونځ کوه. او په دې روایتونو کې د ابو طلحه رضی عنه دغه شان د هغې فضیلت هم ذکر شو. ګوره د الله پیغمبر بل څوک نه راغواړي چې ویښتان وله ورکړي. الله پیغمبر ابو طلحه صاحب راغواړي الله دې موږ ته جنت کې ورسره یوځای کړي. او بله فایده پکې دا ده چې ښایسته فایده پکې دا ده کله کله دا مشر نه دی دا د خپلو کشرانو کې یعنې باچا خپلو قمندانانو کې چاته عطیه ورکوي هدیه ورکوي نو دا کشران دی بیا د مشر نه ګیله نه کوي چې دا ولې داسې کار کوي. نه یعنې باچا چې دی چاله عطیه ورکوي هدیه ورکوي نو چې یو له ورکړي دا بل به نه خفه کېږي چې یاره باچا صاحب دی فرق وکړو. ګوره ابو طلحه د الله د پیغمبر ټول صحابه کرام عمر صاحب دی که علي ټولې ملګري دي ټولې وزیران دي ټولې دوستان دي خدا پکې ابو طلحه غوره کوي. نور شکایت نه کوي د الله پیغمبر ته دا څه وکړو. نور به دغه شان ته شکایت دغه شان ته په عطیو کې یا دغه شان ته په خیر ښېګڼه کې دا الزام به په مشر باندې دغه شان ته نه واردوي. او بله فایده پکې دا مخکې هم دا تېر شوي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم آثار دي د هغې نه تبرک حاصلول دا حکم د الله پیغمبر پورې خاص دی. د هغې ویښتانو کې تبرک دی خیر پکې دی الله پکې خیر اچول دی. د الله پیغمبر پورې بدن پورې چې کوم متصل شیان دي په هغې کې هم خیر دی او چې کوم منفصل دي چې د بدن د جدا هم دي او د الله پیغمبر استعمال کړي په هغې کې هم الله خیر اچول دی. دومره ناشنا انسان تېر شوی دی. د الله پیغمبر د ګیرې مبارک ویښتانو کې هم خیر و. انس زموږ دغه شان د الله د پیغمبر ویښتان ساتلي وو
او هغه چې کله وفات شو د الله پیغمبر نو کله چې به دا بیمار شو ویښتان به راواغسه اوبو کې به ووهل هغه اوبه به یې ومسکلې او بدن به یې پرې وینځه الله به له صحت ورکو داسې ناشنا انسان و حتی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کوم خر و هغې کې هم الله دغه شان د عفیر خر یې ورته ویله حجة الوداع کې دا به وفات شوی دی حتی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې به کوم ځای نه خوراک کو په کاسه کې صحابه کرام به هغې یو بل نه به یې تختول چې د هغه ځای نه دوی مړی وکړي چې کوم دی د الله پیغمبر مړی کړې ده د الله پیغمبر چې کوم پیزار اچولی دي هغې نه به صحابه کرامو دغه شانته هغه به دغه شان هغې نه به تبرک حاصلو حتی خدا یاد ساتل پکار دی نن سبا چې دا کم په دنیا کې مشهوره ده یعنی د الله د پیغمبر سلم نه په صحیح نصوصو باندې یعنی دا ثابت نه چې د هغې ویښتان اوس هم شته دی او د هغې یا پیزار وشته دی د هغې د بدن جامه وشته دی دا ترکیه کې په دې ملکونو کې چې کوم ده نښې موږ او تاسو دي دغه شان ځینې خلک هغه نښونه اثبات کوي دا د الله د پیغمبر پړنه ده او دا د هغې دغه شان ته د هغې د وخت حاصل ده په صحیح نصوصو باندې ثابت نه دي صحابه کرامو ثابت نه دي نو دې به ثابت شي خو دا عقیده ساتل پکار دي چې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بدن کې الله ډېر خیر اچولی و د هغې بدن چې کومه جامه استعمال کړه په هغې کې هم الله خیر اچولی خو اوس د هغې د کوم اثارونه په صحیح نصوصو باندې دا ثابت نه دي دا د هغې د بدن او د هغې د ژوند پورې صرف خاص خبرې وي او بله خبره به کې دا فایده به کې دا ده چې الله دې موږ ستاسو حج کې هم نصیب وکړي او عمرو کې هم الله نصیب وکړي په عمره او په حجونو کې بهترین عمل دغه شان د سر خیر دا بهتر عمل دی د الله پیغمبر دغه شان د څوک چې سر هغې د 3 پیره دعا کړې ده او د ویښتانو کټ کول دام جایز دي خو د الله پیغمبر ګوره حجة الوداع کې خپل سر خریلی دی ښه هغې ویښتان یې واړه کړي نه دي نو زموږ او ستاسو الله نصیب وکړي او څوک د الله پیغمبر باندې دغه شان ته ډېر زیات غواړي چې د هغې اقتدا وکړي هغه باید خپل سر دغه شان ته په حج او عمرو کې دا وخوري الله دې په دې خبرو مو تاسو همغو توفیق راکړي ټول ژوند د الله زموږ او ستاسو د قرآن سره تابعدارۍ کې او عمل کې او خدمت کې وصلی الله علی نبینا محمد